دا کله کله داسې وي ښه ها نو دا کله کله بس دې ته قبض وایي تصوف کې. ها کله کله سالک باندې دغه حال راځي، کله حالات د بسط وي، کله حالات د قبض وي که نه. ها نو حالات د بسط چې وي هغې کې بس داسې سالک ډېر زیات خوشحاله وي، هغه حال و کیفیت یې بالکل برابر وي، هغه فیضات مخصوصوي. ها کله کله بیا هغه قبض ورباندې راشي، نو هغې کې بیا خفګان وي او زړه یې تنګ وي، نو دا د قبض وجه وي. قربان موږ په ځان یېرېږو چې داسې بې ادبي یا داسې ګستاخي مونږ نه شي که نه. نو قبض راځي د غلطۍ د وجې نه راځي ښه. نو دا غلطۍ د وجې راځي قربان. که نه دې کې به بیا سړی استغفار وایي، خو البته ګټه یې شته دی. ګټه لکه د قبض او بسط دا د سالک دپاره داسې دي لکه دوه وزرونه، نو د هر څه چې یو وزر وي یو یې نه وي بیا خو پرواز نه شي کولی که نه. نو چې دواړه وزرونه برابر وي نو بیا پرواز ښه کېږي. دا که سړي باندې حالات هر وخت د بسط وو نو بیا یې راځي، بیا هم ترقي نه کېږي، پرواز نه شي کولی. کله کله بسط وي او کله کله قبض وي، نو دا ښه ده. خو البته کله قبض ډېر زیات شي نو بیا ډېر زیات نقصان کوي. دې کې بیا پاتې کېدل نه دي پکار، بیا استغفار ویل پکار دي، توبې وویستل پکار دي. خو دا ده چې که د حالت د قبض وي لکه خپل ذکر اذکار وظایف په سړی کوي، او که حالت بسط وي دواړو حالتونو کې کوم وظایف چې شروع کړي وي هغه به کوي، هغه به پرېږدي نه، دې حالاتو نه وځي بیا. مطلب خپل محنت خپل کوشش وکړي، الله تعالی به انشاءالله وباسي. که خپل محنت ونه شي که نه، دې کې بیا یو نقطه دا ده، مثلا که یو چا باندې حالات د بسط وي، خوندونه وي، مزې وي، نو دی ذکر اذکار کوي، او که حالات د قبض وي دلته خبره دا جوړېږي چې بیا د دی چې کوم ذکر اذکار یې نو هغه عبادت کوي، دا خو بیا د خوندونو دپاره کوي، د الله پاک جل جلاله د رضا دپاره خو بیا نه کوي. ځکه که د الله پاک جل جلاله د رضا دپاره کوي خو په حالت د بسط کې به هم کوي، د حالت د قبض کې به هم کوي. داسې نه چې د باندې حال صحیح وي نو ذکر اذکار عبادت کوي، او حالات چې کمزوري شي حالت د قبض کې بیا د خوندونو دپاره لګیا دی، بیا خو د الله پاک جل جلاله د رضا دپاره نه دی لګیا، خیال دی دی. نو دا واقع هو د قربان قربان د بسط کې د ذکرونه سکه سړی زړه تنګېږي که نه، دا چې فکر کوي دا ذکر کې در باندې بوج غوندې وي، داسې بوج چې وي که نه قربان. څنګه ده مطلب څه بسط حالت دي که نه، دې وخت چې دا ذکرونه کې خپل لطایفونه کوي نو سړي باندې بوج غوندې پرېوځي، مطلب څوک په زور هسې در باندې کوي، دا کیفیت وي نه. دا حالت د بسط کې نه وي، دا حالت د قبض کې وي، په دا قبض کې وي. او بس خو حالات صحیح وي، د خوندونه وي، زړتنګۍ نه وي، د قبض کې دا حال راځي. بسط یو قبض دی قربان، او یو بسط دی یو قبض دی. دا بسط چې کوم دی که نه دې کې حالات ښه وي، سالک خوشحاله وي، په او قبض کې دا زړتنګۍ او دا خفګان او پریشاني راځي. دا کیفیت دی ځکه دا حال دی قربان. نو بس دې کې کوشش کوه او چې د دې حالات نه زر سړی وځي نو دا ښه ده. استغفار وایه او خپل ذکر